د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کیږي چې و دغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسو کې د یو نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. کاهن ویل تاسو بیا غشي سره ګټ کړئ، پر یو غشي عبد الله ولیکي، پر بل غشي 10 اوښه. کله اوښانو غشي راووتی اوښان به حلال کړي، عبد الله خلاص. او کله عبد الله غشي راووتی نو 10 اوښه به 10 اوښه کوي، بیا به د عبد الله سره واچوي. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړي، او که د عبد الله غشي راوتی 10 اوښه به نور پر زیاتوي تر څو چې د اوښانو غشي راوځي او عبد الله د حلالېدو څخه خلاصيږي. د دوی هم دا فیصله خوښه شوه او بیرته مکه مکرمه ته راغله. نو د کعبه شریف کاهن ته ورغله چې د عبد الله او 10 اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او راایستلو وروسته د عبد الله غشي راووتی، 10 اوښان نور پر زیات کړه چې 10 اوښه او عبد الله سو. بیا د عبد الله غشي راووتی، 10 اوښه نور پر زیات کړه چې 10 اوښه سو. بیا د عبد الله غشي راووتی، دغه 10 اوښان زیاتوي او د عبد الله غشي راوځي. څو د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی. 10 واره غشي سره ګډ سو، خو هر وار به د عبد الله غشي راوتی. کوم وخت چې د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سو، دا وار د اوښانو غشي راووتی. یعنی اوښان باید حلال کړسي او عبد الله خلاص. خو عبد المطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړ، بیا یې غشي سره ګډ کړ، بیا د اوښانو غشي راووتی. عبد المطلب ویل یا دریم وار یې بیا سره ګډ کړ. غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسی جوړ او پوره تاکید کوي. دریم وار بیا غشي ګډ سو چې و طرف ته عبد الله او بل طرف ته 10 اوښان دي، بیا د اوښانو غشي راووتی. نو عبد المطلب هم د عبد الله په عوض او په دې کې 10 اوښه حلال کړ. او د هغو د غوښو د خورلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا ابن ذبیحین، یعنی زه د دوه حلال کړه سو زویم چې مقصد یې عبد الله او اسماعیل علیه السلام دي، او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبد الله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبد الله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده وکړي. نو یې یوه با عزت او با شرفه ښځه چې دا هم د عبد مناف ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وروغوښته، او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او امینه هم هلته اوسېده. نو عبد المطلب هلته په یثرب کې د عبد الله واده وکړ او بیا مکه مکرمه ته راغله. په دغه موده کې امینه حامله شوه او د دې تر حمل 2 میاشتې وروسته عبد الله وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم شو. کوم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې شو، مور یې خوب ولیدي چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او دغه کوچنی سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي. او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یو الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره لدی چې دوی مشرکان و، خو بیا هم دغه خوب ولیدي چې پناه او ساتنه یې په یو الله سره غوښته. د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، چې دا ورځ د میلادي سنې
د 1501 کال د اپریل د میاشتې د 20 یا 22 تاریخ سره موافق او برابر ده. او دا چې موږ 20 یا 22 وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنتري په حساب 20 تاریخ وو او د بلې جنتري په حساب 22 تاریخ وو. او د صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شو چې اوس به یو څه درته بیان سي. خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغه شیانو کې دی، بلکې دا هغه علامې دي چې د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویی په هغه رسالت او منهج کې ده چې د صلی الله علیه و آله وسلم مشتراوړي دي. دغه شیان صرف د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری دي. لکه څنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي زه په مدینه کې وم او عمر می وکاله و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي زه د يهودو په منطقه کې د يهودو سره وم چې د يهودو یو راهب پر قلا ختلی وو او ناره وهله چې اے د يهودو ډلې نن د احمد ستوري ښکارا سو. هغه ستوري ښکارا سو چې نشکاره کیږي مگر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی یو ستوري دی چې تر هغه نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم پیدا نشي او هغه ستوري نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنہ دا شاهدی ادا کوي چې دا خبر د يهودو څخه واوریدي او د دې څخه دا هم معلومه شوه چې حسان رضی الله تعالی عنہ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکاله په عمر زیات دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دادی. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام مور حامله سوه دغه د دې حمل بے دردو او بے تکلیفو. که څه هم تاسو ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیف او دردو سره وي، خدا دغه دردو څخه فارغه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایب څخه ده. کوم وخت چې د صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې و او سر یې لوړ نیولې و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې د صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږېدی یعنی سنت کړه سوی و او مسرور وزیږېدی یعنی نو یې هم پرې سوی و. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګردابونو کې